یو پلیر د چې شاپور زدران نومیږي نو هغه هم ډېر ښه پلیر دی، ډېر ښه فاسټ بالینګ کوي. قدرمن دوستانو، لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د ملي کرکټ ټیم پخوانی فاست بالر شاپور زدران له څو ورځو راهیسې د ناروغۍ پر بستر پروت دی او په سوشل میډیا باندې د ده په اړه باندې ډېر ګرم بحثونه کیږي چې د نړۍ د مختلفو ځایونو څخه خلک د هغه په اړه باندې ویډیوګانې جوړوي، هغه ته دعاګانې کوي چې الله تعالی یې روغ کړي. همداسې د پښتو مشهورې ښایسته او تکړه سندرغاړي ګلپاڼې هم په خپل وار سره د شاپور زدران په اړه باندې ویډیو جوړه کړې ده او ویلي دي چې شاپور زدران د خپل وخت یو ډیر تکړه او فاست بالر وو چې نن سبا د ناروغۍ پر بستر پروت دی. وایي چې کله هم د ده له ناروغۍ څخه خبره شوم نو ډیره زیاته خفه شوم. ګلپاڼه وایي چې زموږ به همیشه دعاګانې وي چې شاپور زدران ته الله تعالی روغ صحت او اوږد عمر ورکړي. همداسې ګلپاڼې له خپلو مینوالو څخه هم غوښتي دي چې د شاپور زدران د ښه صحت لپاره دعا وکړي تر څو الله تعالی هغه ته ښه صحت او نوی ژوند ورکړي. ګلپاڼه وایي چې شاپور زدران د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره په شروعاتو کې ډیر خدمت کړی دی چې د ده دغه خدمت هیڅکله هم د هېرېدلو نه دی. وایي چې اوس همغه شاپور زدران ناروغ شوی نو موږ او تاسو ته پکار ده چې ټول لاسونه په لپه شو او د الله تعالی څخه د هغه لپاره د ښه صحت دعا وکړو. قدرمن دوستانو، د ګلپاڼې د شاپور زدران په اړه باندې د دې میسیج په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا شریک کړئ او د نورو داسې تازه ویډیوګانو لپاره پښتون ټایم یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ.